چې الحمدلله په دغه ورځ افغانستان ازادي ترلاسه کړله او اسلامي نظام پکې قایم شو. نو الله تعالی نه غواړو چې دغه نظام قایم و دایم ولري. الحمدلله وخت ما ملګرو ته قصه کوله چې دغه 20 کاله کې مونږ تر اوسه داسې خوشحالي نه احساسوله لکه څنګه چې دا 2 کاله. ازادي دې مبارک شه. ساري مبارک. آفرین. چا سره راغلی دلته؟ د ورور سره. ورور سره راغلی. سلامونه، وخت بخیر قدرمنو کتونکو. عطاالله وردګ یم له عبدالرحمن ژورنال څخه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. په نننۍ خپرونه کې راغلی یم. نن د افغانستان د اسلامي امارت د 2یم کال د ازادۍ ورځ ده. نن د اسد 40مه ده او په ننګرهار ولایت کې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدین دي او دلته ځوانان راغلي دغه استقلال د ازادۍ ورځ لمانځي. تاسو موږ سره د ازادۍ د ورځې انځورونه وګورئ، تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د خپلواکۍ د ازادۍ د لمانځلو ورځ ده. موږ سره پخوانی یار سلطانزیب و چې مخکې ورسره د لنډکې هم میلاو شوی یم. د سره به غږیږو. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه یې؟ ښه یم. ازادي دې مبارک شه. ساري مبارک. آفرین. چا سره راغلی دلته؟ د ورور سره. ورور سره راغلی. ازادي ورځ لمانځي. ښه دا خو پلاستیکي ده چې ما ونه ویروي بې. دوستانو، سلطانزي زما هغه یار ده چې مخکې ما هم ورسره په درونټه کې مصاحبه کړې وه او تاسو د هغې مصاحبه به شاید کتلې اوسي. تاسو زه دلته نورو دوستانو سره هم غږېږم، تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. موږ د ګل اغا شیرزي د ګراوند کې یاستو چې زمربلدي کېږي. دلته موږ سره مجاهد ورور ولاړ دی، سره غږېږو. السلام علیکم مجاهد وروره. وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. که اول کې د ځان معرفي کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه فواد یاسر د 3م کنډک نیامې رئیس ارکان. دغه افغانستان غیور ملت ته دغه 2یمې بریا د دغه ازادۍ مبارکي که ورکړي خپله وګورئ. ما د افغانستان ټول شهید پروره او غیرت پروره ولس ته ټولو ته زه د دغه کلیزې مبارکي وایم، بالخصوص هغه شهیدانو ته، کورنیو ته، هغه غازیانو ته، مجاهدینو ته، بیا د نړۍ ټول مسلمانانو ته د دغې ورځې د دغه عظیمې فتحې مبارکي وایم چې الحمدلله په دغه ورځ افغانستان ازادي ترلاسه کړله او اسلامي نظام پکې قایم شو. نو الله تعالی نه غواړو چې دغه نظام قایم و دایم ولري. ځینې دغه افغانستان اسلامي امارت چې افغانستان کې حاکم شوی، ځینې فتح بولي او ځینې سقوط، په دې اړه څه نظر لري؟ دا خو د منافقینو خبرې دي او د افغانستان هغه د اسلام دشمنان چې څوک دي هغه فتح نه بلي. ځکه دغه فتح موږ ځکه فتح ګڼو چې موږ کفارو د کفارو غلامانو دغه ازادي موږ ترلاسه کړې ده. الحمدلله موږ ځکه ورته فتح وایو چې بس اسلامي نظام قایمه کړې ده او مقصد دا د شرعي نظام قایم ده. هیڅ چاته مشکل نشته او هیڅ چاته کوم تکلیف نشته. او منافقین چې کوم دسیسې او کوم پروپاګنډ کوي هغه د هغې خپل خوښه ده او هغې ته موږ دغه پیغام ورکوو انشاءالله چې ارمان به ونوځي یا کوم ارمانونه چې په زړه لري هغه به تورو خاورو ته ویسي. نو په کار ده چې دې افغانستان ته خپل ولس ته رئیس شي، په حقیقت او په واقعیت سره خدمت وکړي. نو که خدمت نه کوي نو تخریب دې نه کوي. مننه خو مناسب. خیر اوسئ، سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. اسلامي امارت
همداراز د ډېرو فدایانو استشهادیانو قاری صاحب موږ سره ولاړ دی سره غږیږي. السلام علیکم قاری صاحب کول کې ځان معرفي کړي. وعلیکم السلام. الله دې وکړي چې تاسو خفه نه سئ. نوم مې مولوي صاحب حمید الله دی او یو دیني عالم یم د ننګرهار. افغانستان د اسلامي امارت د ازادۍ دویم کال چې نن د اسد 40مه ده لمانځل کېږي، پیغام څه دی که مبارکي د مینوال ته ورکړي لیدونکو؟ بس په اول قدم کې د دې د استقلال او د ازادۍ مبارکي ټول افغانستان ولس ته خصوصا امیر المؤمنین ته، او په دویم قدم کې هغه مجاهدینو کړېدلو زورېدلي ولس ته چې دلته سختې تېرې کړي، تکلیفونه تېرې کړي، چاپې وي او یقینا چې بمبارونه پې شوي، ډېرې سختې تېرې کړي دي. الله دې د هغوی دا سختې قبولې کړي او دغه تکلیفونه کړاوونه دې الله په خپل دربار کې قبول وګرځوي. افغانستان کې سوله آرامي راغلی ده، تاسو دا څنګه ارزوي؟ موږ الحمدلله وخت ما ملګرو ته قصه کوله چې دغه 20 کاله کې موږ تر اوسه داسې خوشحالي نه احساسوله لکه څنګه چې دا 2 کاله موږ خوشحالي احساسوو. الحمدلله دلته موږ راغلي، نن ورځ موږ ټوله بهر تېره کړله، خو یقیني ډېر زیات خوشحاله یو. الله دې دغه نظام تر قیامت د ورځې پورې قایم او دایم ولري موږ ته. خیر اوسې مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمن دوستانو، دا و د افغانستان د اساس 40مه چې د افغانستان د اسلامي امارت د خپلواکۍ ورځ وه چې تاسو ته مو یو خپرونه برابره کړه. تر بیا ځا ته ولاړ وردګ ستاسو درنه چوپړ کې حاضرېږم. تاسو په لویه بهونکي الله سبحانه د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ. چینل د سره سبسکرایب کړئ، خپل پیشنهادات انتقادات له موږ سره شریک کړئ. خدای په امان، ښه وخت ولرئ.